بسم الله الرحمن الرحیم. نن بالا خیر سره موږ تاسو په هوم ټیب کې نمبر اف فارمیټ وایو. دې کې ګوره یو دغه شی هم تاسو ټول اپشن د شیکو استعمالولی شئ. دې څخه دا شارټ کټ دي او دغه هم شارټ کټ دي او په دغه کې که چېرته موږ تاسو بیا مثلا نور تغیرات پکې راوړو بیا شیکو د نمبر اف فارمیټ باندې کلیک کوو. په دلته شی کې جنرال ټول هغه دي که مختلف ډیزاینونه هغه نه غواړو مثال که نه دلته موږ راوستلی شو. زه راځم اول شی کوم جنرال څه معنا عمومي کې دې کې مثال لیکم مثلا نوم هم راځي مثال دې کې هم مثال یو دوه درې هم داسې موږ لیکلی شو. دا چې کېږي کې موږ فارمیټ نشو ورکوی دی کې دا عمومي ده جنرال ده. دې کې چې دا بل ده نمبر که چېرته مثال دغه یو کالم چې هر څومره ډېر وي مثال دې باندې کلیک کوئ تاسو کولی شئ ټول دغه کالم کې چې څومره مثال به تاسو لیکل کوئ دې کې لیکلی راځي. خو که چېرته مثال تاسو سلیکشن غواړئ مثلا ورته وایم دغه ځي پورې ماته چې که دغه رول اپلای کړو تاسو به دغه کالم مثال هر ځي پورې تاسو غواړئ مثال پکې فارمیټینګ ورکوئ هغه به سلیکټ به کوئ راباسئ دلته ګوره نمبر ته نمبر باندې چې کلیک کوئ دلته اوس زه لیکل کوم او چې زه لیکل کوم ګوره همدغه مخکې جنرال کې ګوره عادي لیکل ول که نه زه همدغه لیکل دلته ګوره په نمبر کې اوس کوم نمبر فارمیټ ما ورکړ ګوره داسې ګوره راوسته ګوره دا ګوره ډیسیمل دی. ډیسیمل څه شی دي مثال دغه اشارې دي اشارې چې دي مثال دغه ځای څخه ډېرولی هم شی ګوره او دې ځای څخه بېرته کمولی هم شی او دا چې بل دی دا چې ده د ډیسیمل چې ده موږ دلته په دې نمبر ګوره مور نمبر فارمیټ دې ځای څخه هم موږ تاسو دا کمولی او ډېرولی شو. ګوره دلته راش نمبر ته ګوره دا دا ډیسیمل ده دلته یې ګوره صفر یې کړه صفر کېږي او که ورته یې ونه دوه یې کړه بېرته دوه کې هر څومره ډېروي مې ډېرېږي هم او کمیږي هم خو دا څه ګټه لري اصلا دا بیا کومه دا ګوره که چېرته موږ اشارهیي عدات ولیکو مثلا مثال دغه ډیسیمل موږ ور نه کړو نو بیا اشارهیي عدات موږ لیکلی نه شو. اوس زه لیکم مثلا 40.5 دلته ګوره دا رقم ګوره اشاریه ګوره راغی دا رقم ته لیکم 8.0 دا ګوره اشاریه راکړه چې دا ډیسیمل موږ ته ختم کړو زه دا مرزم دا ټول کلیک کوم هلته ګوره ډیسیمل یې ختموم نو بیا شی کېږي ګوره زه کلیک کوم دا دیزې پورې فارمیټینګ ګوره شی کوم دا ډیسیمل یې ختموم بیا دا شی کې موږ ته راونډ اف کېږي څنګه زه اوس لیکم مثلا لیکم 15.0 دا شی کېږي ګوره شپږ کېږي دا ډیسیمل دغه لپاره ده که چې دا راونډ اف څوک د نن دی تاسو اداره کې کار کوئ هلته راونډ اف غواړي مثلا ټیټ اشاریه نه غواړي چې ولیکي نن لیکم 15.0 ګوره که چېرته ګوره 50 نه ښکته موږ ولیکو دا ډیسیمل ګوره موږ ختم کړل که نه اوس ګوره 50 نه زه عدد کم لیکم مثلا لیکم 8.0 د اشاریه ګوره هغه په نظر کې نه نیسي ته نه څه لیکي 8 لیکي او که چېرته مثال 8.50 ولیکمه ګوره راونډ اف یې کړه 8 څه وکړو 9 یې کړه نو دغه ډیسیمل دغه شیانو لپاره پکارېږي. بل په نمبر کې دا زه پاکومه نه به ډیلیټ کړم که چېرته یو عدد غټ وي مثلا موږ یې لوستلی نه شو مثلا زه لیکم 10 لکه یا 1 میلیون ګوره دا اوس مثال لیکم مثال دا که چېرته موږ د څومره زیر شو هم دا صفرونه موږ ته نه معلومیږي نو دا موږ په څو طریقو دلته مثال دی کې دا رقم راوستلی شو راځم دا ځای سلیکشن کوم ورته راځم چېرته نمبر دا نمبر کې چېرته وبخئ دلته راځم نمبر ته نمبر کې چې همدا هغه دی ګوره نمبر ته دلته ګوره چیک یوز ګوره یوز 1000 سپریټر که چېرته زرو نه اعداد مثال ډېرېږي اتومات شی که ماته دا تقسیموی مثال لکه هغه نه یو داسې چې موږ تاسو کوه رقم ته ګوره دا رقم ته نښه راغله زه دا اوس کلیک کوم دا چې کلیک ګوره دلته اوس اشاریه راځي ګوره ټول یې ګوره چې زرو نه اعداد اوړي مثال دغه رقم ته کامه پکې زه مثال لیکم مثال 10 میلیون لیکم یو ګوره دا رقم ده دا هر څومره چې ستاسو صفرونه هغه ډېري خانې زه درې خانو چې اوچتېږي نو پورته دا رقم ته علامه ورکړي. بل دی کې چې دا په نمبر فارمیټ کې دا په کرنسي کې په ټولو کې موږ د یوز کولی شو دا رقم فارمیټونه لکه زه مثال د لیکمه لازم چېرته نمبر اف فارمیټ ته
او بل یو خیال ښه ښکار که چېرته مثال دغه ځینې خلک عادات ورکوي مثلا دلته بل د یو پاڼه ورسره هغې نه مثال یو هغه نه پورته هغه اوچتوي مثلا له کامله کیبورډ څخه کامل کیبورډ څخه مه ورکوئ له دې څخه هم تاسو دغه تخانې تقسیمولی سئ لکه څنګه دلته لیکم دا شارټکټ یې دلته لیکلي دي دا خو مخکې ما فارمیټ ورکړی و دا چې کوم دا فارمیټ یو ځل ختمومه د دې څخه هم موږ تاسو دا ورکولی شو دا ګوره ما ختم کړه کنه دې دا ګوره دا کوم دلته خو آधा کو ډیسیمل دا ډیسیمل نه غواړي مثال دا ګوره انګلیش دا ډیکریز ډیسیمل او انکریز ډیسیمل کې چېرته غواړي مثال ډېرې کم سره ډېرې یې ته دا نه غواړم بل دی کې چې دا ګوره نمبر ته چې راسي دلته مثال منفي عدد سره کوم د فارمیټ ورکو مثال ګوره نمبر باندې کلیک کوم ګوره دلته ګوره منفي دا تور خط راسي که چېرته ګوره نیګیټیو نمبر که چې منفي عدد دی دا مثال ورته منفي اصول دي یا مثال منفي قوس کې دی راسي کوم نه کوي مثال که تور رنګ ورکا مثال چې هغه قوس کې ونیسه ورته معنا منفي عدد چې هغه په سور رنګ کې راته ونیسه زه دلته ګوره خط هغه نه منفي لیکمه مثلا کې تاسو چې حسابي کوئ تاسو من پیسې راوړي یا منفي 500 ګوره منفي ختمي اتومات سوري لیکي او کوم مثبت سره هغه ولیکم سره سره ولیکم 500 ګوره دا تور رنګ سو دا رقم تاسو ته مختلف فارمیټ تاسو ورکولی شئ بل دا دی کې کرنسي څه معنا که مثال موږ تاسو مثال یو اداره کې کار کوو هلته مثال موږ پیسې کرنسي استعمالو مثال ډالر دی افغانۍ دی روبل دی تاسو مثلا کوم چې دا چې تا کار کوئ تاسو هغه هېواد نه جنس اخلئ هغه په ډالرو اخلئ په افغانۍ اخلئ په کلدارو اخلئ په هندي کلدارو اخلئ دغه ځینې تاسو فارمیټ ورکولی شئ زه راځم چېرته ګوره ښه دلته هم موږ تاسو ورکولی شو ګوره دلته کرنسي نښې دلته هم ورکړې ده زه لیکم دا کرنسي او دې ځای څخه هم تاسو چې کوئ کرنسي ورکولی شئ زه راځم اوس ما دا کلیک عمومي نښه چې ده ګوره د ډالرو ده زه مثل لیکم 1000 ګوره چې کې اتومات د ډالر نښه ورسره راغله ده ډیسیمل نه غواړې ډیسیمل یې کم که ختم یې که ډیسیمل که غواړې ډیسیمل یې پرېږدئ دا رقم د مثال لیکمه 100,000 ګوره ډالر نښه ورسره راغله ده که چېرته تاسو مثال نور کرنسیانې تاسو مثال دا ډالر مثال نه استعمالوئ نورې کرنسیانې کوم ځای نه پیدا کوئ دلته نمبر ته به راشئ په نمبر کې ورته ولیکئ ګوره شی ګوره ورسره ګوره سیمبول کې د شی کې د ګوره نورې کرنسیانې به ورته پیدا کړي هر هېواد مثال روسي به ورته هر یو هغه مثال د افغاني هر څه ټولې د ټول نړۍ کې دلته کرنسیانې پکې موجودې دي تاسو هر یو باندې کلیک هغه دلته راځي او دې څخه هم راوستلی شئ او دې دلته څخه دلته په دې باندې کلیک کې مور نمبر فارمیټ دلته څخه هم تاسو هغه نمبر ته بیایي بل اکاونټینګ څه معنا اکاونټینګ چې دا څه کوي دا ګوره ډالر ګوره سره راغلل خو ډېر نږدې راغلل اکاونټینګ کې څه کوي همدغه کرنسي چې لرې ترې راولي لکه دا فارمیټ ده موږ ډیزاین سره کار کوو مثلا زه دلته کلیک کوم هلته راځم چېرته اکاونټینګ باندې کلیک اوس همدغه زه لیکم خو چې دی کېږي کرنسي ته لرې راځي ګوره دا ګوره دلته راځي د خانې دې سر کې راغله او دا شی ده د ډالر سره نږدې راغلی او د کرنسي او د اکاونټینګ دغه توپیر ده ګوره قسم خانه غټه کومه ګوره دا ګوره همدې سره راځي ګوره بیا دا شی کومه خانه کوچنۍ کومه دا خانه بېرته وړه کومه او که چېرته دا بل ګوره څومره غټه کوو مثال شی کې ګوره کرنسي ګوره دغه ګوره د اکاونټینګ چې د پوه شئ ګوره ډالر څنګ کې راځي او د اکاونټینګ چې ده لرې راځي پیدا هم هغه مثلا دې کې هم مختلفو کرنسیانې موږ راوستلی شو مثلا د نمبر باندې کلیک کوئ د هغې چې نښه چې ده ګوره دلته چې راسئ دلته مثلا نورې کرنسیانې هم دلته تاسو راوستلی شئ هره کرنسي غواړئ راوستلی شئ که چېرته ډیسیمل یې ختمولی دې څخه هم تاسو ډیسیمل یې دې هم ختمولی شئ بل د ډیټ فارمیټ مثلا زه لیکم 12/8/2015 دا اوس جنرال ده که جنرال کې چې کوي موږ تاسو ته عمومي لیکل موږ ته راکوي هر شی چې لیکي په خپله خوښه به لیکي زه ورته معنا فارمیټ ورته ورکوم څه رقم فارمیټ زه چې زه صرف یو ځل لیکل پکې وکړم زه عادي لیکل کوم خو دا دې فارمیټ واخلي څه رقم فارمیټ واخلي راځم ډیټ ته د دې څخه هم راوستی چې مخکې مې د تاسو ته ویلې
مور فیلډ چې ده او دې څخه هم راوستلی شي. زه یې سلیکټ راځم ګورم دغه ته فارمیټ ورکوم چار نمبر ګوره زه راځم ډیټ ته ډیټ ګلته ګوره مختلف فارمیټونه دي تاسو کوم فارمیټ غواړئ ګوره ډایرکټ ګوره مثلا تاریخ دې ولیکل سي او مثلا مارچ دې ولیکل سي ورته ما میاشت نوم دې ولیکل سي ورته نه دا هم نه غواړم دا رقم فارمیټ غواړئ کوم رقم فارمیټ غواړئ هغه تاسو ورته فارمیټ ورته وټاکئ مثلا زه ورته ګوره دا ورته فارمیټ ورکړه. عموما تاسو اکسل کې مثال یو شي تم ډېر فکر چې اکسل کې تاسو هر وخت تاسو تاریخ ورکوئ کوښښ کوئ چې د میاشتې نوم اول سر کي او دا نیټه چې ده ورځ هغه دې دویمې بیا ایډ ورپسې ځکه چې تاسو بیا پیور اکسل چې ده او وروسته په یو ټیبل نور شیان کاروئ نو هغې شیانو کې اول سر تاسو نه میاشت غواړي. زه لیکم ورته دغه میاشت اول سر کې ماته راسي دا شی کوم اوکې کومه ګوره کله چې دا رقم دا نښه راشي د سټار هیش هیش دا شی کې نه کالم یې نه وړوکی ده دا د ډبل کلیک کې غټې کوي نو ګوره دا یو ځل تاسو دلته دا فارمیټ هم د ډیټ چې دا اپلای کړي ډیزاین ورته خوښ کړه نور چې تاسو خپل لیکل صرف کوئ نور خپله دا فارمیټ چې ده مثلا دا خپل راړي زه اوس عادي ګوره لیکل کوم مثلا لیکم زه مثلا دا د ډسمبر لیکم د ډسمبر د اوومې ګوره زه یې داسې لیکم که نه شلم 2015 کلیک ګوره خپله ګوره دا راوړي دا رقم د مثال زه لیکم مثلا د لسمې میاشتې 15 تاریخ 2015 کال ګوره اکتوبر خپله دا رقم فارمیټ نور ورکوي دا رقم ته موږ په ټایم کې هم هغه کوو لکه څنګه زه مثلا زه لیکم مثلا 7 بجې دي 7 بجې او 0 منټه مثلا د لیکي AM داسې لیکي که نه ګورې ډېر وخت دا ضایع کېږي دا کسټم باندې اپلای شوی دا بېرته زه هغه کومه جنرل لیکم ګوره داسې راځي مثال دا رقم زه لیکم مثال جنرل کې زه لیکم مثال 8 بجې دي او 50 منټه ګوره دا په هغه کې راځي مثال زه غواړم دا خپله د AM شیان د خپله پکې راسي مثال دغه زه نه لیکم دلته راځم ګوره دلته چې راسم مثال چېرته راځم ټایم ته ټایم ګوره AM ګوره خپله راځي اوس مثال لیکم 10 بجې او څو 10 بجې او مثال لیکم 10 دقیقې مثلا انټر کوم زه ګوره خپله ګوره AM ولکم دا رقم دا تاسو مثال کولی شئ 2 بجې ولیکئ 2 بجې او 0 منټه خو څنګه چې انټر ښکته کړئ ګوره داسې ټایم یې خپله چینجېږي دا خپله فارمیټ اخلي دا بل د دې کې پرسنټیج کې یو که موږ عادي لیکل داسې کوو که نه ګوره 0 دا ګوره جنرل ده ګوره پورته د ګوره جنرل نښه ده دغه فیصدي موږ څو طریقې نه ورکوی دلته ګوره داسې کلیک وي 0 مثال د کیبورډ څخه هم داسې ورکوی شئ مثال د کیبورډ څخه د هغه شیفټ بټن نیسئ او فیصدي نښه وښئ ګوره فیصدي کې راغی دا رقم دغه ډالر شی خو دا هم د کیبورډ څخه هم ته خو تاسو یو شی دا یو شي ته تاسو هغه ورکوی شئ یو هغه سیل ته زه وایم چې نه زه خو زه عرض الخط لیکم او دا فیصدي هغه کوم وخت نیسي که نه نو دې لپاره موږ چې کوو د پورته هغه څخه کار اخلو مثلا دا شی زه پاکوم ټول دلته راځم مثلا کوم څومره کالم تاسو غواړئ هغه ټول سلیکټ کړئ دلته ګوره دې څخه هم راتلی شئ کلیک کې مثلا فیصدي نښه پرې راځي فیصدي بیا ورکولی شو او دلته هم ګوره پرسنټیج دې ما اسمه کلیک اوس صرف مثال 10 فیصد لیکم خپله ګوره فیصدي ورکوي مثلا 0% ګوره خپله فیصدي ورکوم دا ورته 50 ګوره خپله فیصدي نښه راځي نو دا صرف موږ تاسو عدد لیکو نور خپله فیصدي ورکوي دې هم دا ډیسیمل کلدي نه کموئ ډېروئ هم کمولی شي ډېرولی هم شي بل دې کې راځم تاسو یو پرکټیکل زه کار کوم مثلا دغلته ما یو سیل راپورټ جوړ کړی ګوره مختلف کسان دي ګوره اوس دا ګوره موږ نه پوهېږو دا ډالر دي افغانۍ دي څه شی دي څه شی نه دي که نه دې لپاره به څه شی کوې ګوره دغه ځای ټول داسې سلیکټ کوم ګوره څوک مې نه پوهېږي دا که تاسو پرنټ هم ورکوئ هغه څه شی دي مثلا ګوره دې څه هم راوستی شو ګوره ان یونایټډ سټیټ ته دا ډالر دي ګوره کالم غټ شو دا غټ کې ګوره ستوري نښه دا رقم راغله اوس که مثلا دغه هغه نه غواړئ دغه ډیسیمل دې نه ورته کم که ګوره اوس تاسو موږ تاسو ګوره دا رقم ته ښه صحیح پې پوهېدی شو چې اوس پې دغه ډالر دي چې شی دي شی نه دي دغه ډیسیمل ته رقم کوم کیدای شي راشي صحیح شي ګوره اوس که دا ته پرنټ نو کس په اسانۍ باندې هر کس پې پوهېدی شي ولا دا مثلا دغه ډالر هغه سیل راپور ده ګوره داسې ګوره دا هم ډالر دا رقم دغه هم ګوره ډالر کومه دې هم ډیسیمل کو دې ځای څخه هم کمولی شو مخکې ما درته وویل دې څخه هم تاسو کمولی شئ دا کلیک کوئ مثال دا ګوره ډیسیمل
دې څخه هم کمولی شو. دا رقم دغه ته هم زه ډالر ورکوم چې موږ تاسو دې پوه شو ټول باندې یا هم دا ډیسیمل زه کموم. اوس مثلا دا فیصدي څنګه کوم؟ مثلا دا ګوره دا ټول زه سلیکټ کوم چې ته راځم مثلا دا کله داسې ډایرکټ زه ولیکم مثلا ګوره داسې هم لیکلی اسم ګوره سلیکټ کوم نه اول مثلا ورته یم 0% زه 0 کوم د کیبورډ څخه د فیصدي کلیک کوم شیفټ پلس فیصدي نښه ګوره دا کم خو دا بل ډول کوم بل د ګوره که بل ساده وسې ولیکم دا ګوره بیا ګوره داسې راځي ګوره مثلا هغه فیصدي نښه نه راځي دا ټول د فیصدي ورسي نو څنګه ټول دا سلیکټ کوي مثلا دا څومره ځای تاسو ټاکئ مثلا ګوره فیصدي باندې کلیک کړئ مثلا اوس دلته مثلا زه ورکوم 100 ګوره فیصدي خپله راغله ورته یم 10% ګوره فیصدي خپله راځي مثلا دا رقم ورته لیکم دا هم 10% دا 15% دی ګوره څومره چې موږ اضافه کوو 12% ګوره اعلان دی کې چې اضافه کوم هم فیصدي ماته راځي ګوره زه مثلا دغه حساب کرنسي کې لیکم مثلا لیکم 150 زره ګوره څنګه عدد ده څنګه لاندې ګوره کلیک کوم ګوره ډالر نه خپله راغله مثلا سره لیکم 80000 ګوره مثلا 2 لکه ګوره هغه ډېر ښه نه شي دا د ګوره کالم رو چې موږ وویله که نه مثلا دا ګوره دا که نه مثلا د تاسو صحیح لوستلی دا نه شو مثلا دې منځ کلیک کوم دا رقم ته دا ولې کار پرېښودو ګوره دا زه ټول دا رقم سلیکټ کوم دې نو کې نو چې ګوره عدد ګوره ته ورک شولو کرنسي نه کرنسي راولو ګور بل شی دا ګوره نمبر زه هم دا نمبر هغه وخت چې لیکم که چېرته خیال یې کړی د هغه ګوره 0.93 ګوره بیا لیکل کېږي لکه د موبایل شمېره دا ګوره ټول داسې سلیکټ کوم د موبایل شمېره زه راولم که نه نو راځم ګوره هلته نمبر ته زه خپله د نمبر فارمیټ دی واخلي دا اوس عادي لیکل دي که نه جنرل دي زه دلته راځم ګوره هلته سپیشل ده سپیشل کې ګوره ګوره فون نمبر ګوره پورته ته ښکاري ګوره دا رقم خپله راځي مثلا دا کلیک کوم دا ګوره دا چې څه معنی ورکړي دا کالم وړوکی ده دا ډبل کلیک کالم غټ شي صحیح راځي خپله ګوره دا رقم زه هره شمېره اوس لیکم مثلا لیکم 0 ګوره شمېره دې لیکم ګوره دا جنرل لیکل دي که سم زه لاندې ګوره کلیک کړم یا انټر کړم دا ګوره خپله د تلیفون نمبر ګوره شمېره ګوره هغه اخلي دا ګوره خانې پکې ډېرې شوې 2 خانې ډېرې شوې ګوره مثلا ګوره شپږ اویا ګوره خپله څومره چې کوي ګوره خپله تلیفون شمېره تاسو عادي لیکل وکړئ خپل راځي بل چې دی کې سوشل سیکورټي سپیشل کې ده سوشل سیکورټي باندې کلیک کوم سپیشل کې ګوره نمبر کوي ګوره بل چې ده سوشل سیکورټي نمبر ګوره دا د لکه تذکیرو نمبر چې دا رقم نمبر پې راولي اوس صرف تاسو مثال ګوره تذکیري لیکل چې مثال که چې تذکیري لیکل هم کس اضافه کوئ هم پکې لیکلی شي ګوره صرف تاسو اوس لیکل کوئ هغه خپله د تذکیري نمبر اخلي ګوره هغه رقم ته مثال دا رقم اوس تاسو ډاټا اخلئ ډېر لوکس ښکاري مثال دا رقم تاسو پکې ډېر زیات کولی دا د فارمیټ کې ځینې شیان چې دا موږ پریکټیکل ډېر زیات موږ یوز کوو پکې بل دی کې دا د فرنکشن او ساینټیفیک چې دا موږ او دا ټیکس دا ډېر کم ستاسو مخې ته راځي مثلا څنګه زه اوس مثال دا لیکم مثال 0.25 صفر دا ګوره دا عادي لیکل اوس دا چې الجبر دغه شیانو کې راځي تاسو کولی شئ بیا ګوګل شیانو کې سرچ کړئ یا مثال د الجبر استادانو پوښتنو کې هم دې باندې تاسو معلومات درکړي خو دا ډېر کم یوز کېږي په هغه کې دا چې نومېږي په ایکسل پروګرامو کې ګوره دا رقم ته راځي مثال زه لیکم 1.5 دا ډېر کم فرنکچویشن ده دغه بل ساینټیفیک هم دا رقم ډېر کم یوز کېږي په هغه کې ایکسل کې ما ته خو تر اوسه پورې خپله هم مخې ته خاص دا نه ده راغلي اوس راځم ګوره ساینټیفیک مثال دا راونډ اف غوندې کوي مثلا څنګه دلته ګوره خاص زه لیکم 109 څه ولیکم مثلا ښکته ګوره څه کېږي ګوره دا رقم ته کېږي دا په دې الجبر شیانو کې ډېر یوز کېږي
ګوره زر یې دا رقم 3 صفره غواړي داسې مختلف شیان دي نو دا موږ تاسو په دې خاص اکسل کې نه کو یوز کوو دا ساینټیفیک او دا فرنکشن بل دې کې ټیکس ده ټیکس معنا مثلا زه ګدل تاسو مثلا زه که چېرته دلته جمع کړم مثلا دلته لیکم ټیکس ګوره خال دا اول زه لیکم سل لاندې خانه کې لیکم سو 200 اوس که چېرته زه دا سم کړم که چېرته دا دواړه سم کراته نو بیا د ریکورډ کلوز کوم ګوره 300 سل جمع 200 300 او که چېرته دا موږ ټیکس واخلو څنګه مطلب مثلا لاندې دا زیات دې زر سلوټ کوم دا ګور دومره ځای ما وټاکو اوس چې شی کومه دا زه ټیکس اخلم نمبر ته راځم یا نمبر کې دا ګوره ټیکس دی که ټیکس واخلو مثلا دلته که چېرته زه اوس دلته مثال د ګوره سل ولیکم او دلته 200 او دا چې کېږي نو ته جمع کېږي نه ګوره از اکول سم بریکټ سټارټ دا دواړه سلیکشن کو کرایټیریا دا انټر کوم ګوره 0 راغی څنګه څه مطلب ګوره دا چې اوس دغه حساب چې دا موږ هلته ګوره ورکړو چې ټیکس ورکوم یا دا خط د خط خو نه جمع کېږي که نه نو په دې طریقې سره مثلا که چېرته تاسو چې څه ډیټا ولرئ مثلا حساب وي خو تاسو نه غواړئ دا څوک جمع کړي په دغه ځایونو کې تاسو ټیکس فنکشن یوز کولی شئ تر څو چې هغه کس مثال بلکې دغه حساب چې جمع نه کړي خو دا ډېر کم دا شیان مخې ته راځي دا د سکیورټي لپاره راځي او دا خپلجه ورشیانو کې راځي بل دا مهم دغه هغه کې دي چې په اکسل کې او فاینانس کې دغه فیلډونه چې دي دغه ډېر زیات یوز کېږي او دغه د تذکیرو د مثلا که آی ډي نمبر یې تلیفون نمبر یې که نه تاسو کار هم ډېر دا تاسو دغه شیان مخې ته ډېر راځي دا زموږ تاسو نن ورځې درس باقي په لوی الله پاک سپارو ښه وخت ولرئ